من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانان ورونو مونږ د مخکې نه خبره شروع کړې وه د څو جمعو راسې چې دا ګناه د انسان ته چې څومره نقصان رسوي نو دومره زیات نقصان د دنیا یو بل څیز هغه د انسان ته نشي رسولی ځکه چې د ګناه نقصان دا دائمی نقصان دی او د دنیا د نور اشیاء نقصانات هغه عارضی نقصانات دي بهر حال دې باندې مخکې تفصیل سره خبره شوې هم خو که دا انسان په دې خپل څلېرویش ګنټې زندګۍ باندې سوچ وکړي نو یو دوه قسمه ګناهونه هغه داسې دي چې هغه د دې انسان نه کېږي په هغې کې یو قسم ګناه دا ده چې هغه انسان کوي نو ظاهري طور د انسان ته په هغې سره دنیاوي او ظاهري او عارضي فایده چې کوم دی رسیږي او دته ظاهري فایده ښکاري حالانکه په حقیقت کې فایده نه خو ظاهري طور د انسان ته
هغه د ګناه کار فایده من ښکاري، او که هغه د ګناه کار دی په دنیا کې پریدي نو ظاهري طور دته هغه د دنیا نقصان ښکاري او دته هغه د خپل ځان دپاره د نقصان سیس ښکاري. لکه مثال په طور رشوت اغستل دی، نو دا یو داسې ګناه ده چې دا انسان کوي نو ظاهري طور دی وای چې ما ته دا د دنیا فایده را رسیږي، او واقعي چې په ظاهري نظر باندې ورته ګورې نو ظاهري نظر باندې دنیاوي فایده د ته چې کوم دی معلومیږي او په نظر باندې راځي، اگر چې په حقیقت کې دا څه فایده نه ده بلکې نقصان دی. او د ده په ذهن کې دا ده چې که دا رشوت دا ګناه زه پرېږدم نو ما ته دنیاوي نقصان دی، دنیاوي نقصان راته را رسیږي. لکه مثال په طور یو سړی د ورځې 1000 روپۍ رشوت اخلي، نو دا 1000 روپۍ دته چې کوم دی خپله ګټه او خپله فایده دنیاوي معلومیږي او په نظر باندې راځي. دی وایي که دا رشوت دا ګناه زه پرېږدمه نو دا روزانه چې ما ته کمې 1000 روپۍ راځي نو دا زما نقصان شو، ظاهري طور دته دا د دنیا نقصان ښکاري. نو دا داسې ګناه ده چې د دې ظاهري سوچ او ظاهري نظر په وجه باندې دی دا ګناه نه پرېږدي او نه شي پرېښودی. یا چې کوم دی سودی کاروبار دی، نو دا سودی کاروبار چې کوم سړی کوي نو دا یوه ګناه ده، دا سود کول د الله او د الله د رسول د داسې سړي سره چې کوم دی اعلان جنگ دی. نو دا سودی کاروبار والا سړی چې سودی کاروبار کوي نو ظاهري طور د تخپله د دنیا ګټه او فایده چې کوم دی په نظر باندې راځي، دا د دنیا فایده ده. او دی وایي که دا سودی کاروبار زه پرېږدم نو دا زما د دنیا نقصان دی، دته ظاهري طور دا د دنیا نقصان ښکاري. نو د دغه ظاهري نظر په وجه باندې دا سړی دا ګناه د سودی کاروبار دا نشي پرېښودی. یا مثال په طور په ناپ او تول کې کمې کول دي، اغستلو خرڅولو کې چې کم دی کمې او زیاتې کول دي، دا یو داسې ګناه ده چې ظاهري طور سړی ته چې کم دی په دې باندې د خپل ځان دپاره دنیاوي فایده معلومیږي چې ما ته پې ګټه راځي. یو سړي له مې مثال په طور په تول کې کمې وکړو، کم سیز مې ورکو، پیسې مې ترې پوره واغستې، نو دا ظاهري طور دی وایي چې ما ګټه وکړه، ظاهري طور دته ګټه په نظر راځي، اگر چې په حقیقت کې ګټه نه ده، تاوان دی، خو به هر حال دته ظاهري طور ګټه په نظر راځي. اوس دی وایي که دا په ناپ تول کې کمې زیاتې کول دا ګناه که زه پرېږدم نو ظاهري طور دته دنیاوي نقصان ښکاري. خپل یو عادت جوړ شوی دی د دکاندار، د تاجر او د کاروباري سړي مثال په طور دی وایي که زه دا ګناه پرېږدم نو ما ته بیا ګټه کمه راځي، دنیاوي نقصان د تخپل ښکاره کیږي. یا داسې نور ګناهونه دي ډېر شي چې د عوامو ته زموږ نه زیات چې کم دی هغه معلوم دي او هغوی په دغه کې مبتلا دي، او د دغه د وجې نه ظاهري سوچ او ظاهري نظر د وجې نه او د ظاهري فایدې د وجې نه چې کم دی هغه دغه ګناه نشي پرېښودی.
حالانکہ پا حقیقت کے دغه گناہ چې کم دے دنیاوی فائدہ پکې نشتا، او دنیاوی چې کم دے که پریدی نو دنیاوی نقصان پکې نشتا، بلکہ په دغه گناہونو کی دنیاوی نقصان هم دے او اخروی نقصان پکې هم دے۔ یو قسم دا گناہونه دي چې په ظاهری طور د دنیا فائدہ پکې ښکاری د دغه گناہونو په کولو کې، او د دغه گناہونو په پرېښودو کې ظاهری طور د دنیا نقصان انسان ته ښکاری، او دویم قسم هغه گناہونه دي چې که انسان هغه گناہ کوي نو د دنیا څه فائدہ ورته نشته دی، گناہ کوي او دنیاوی څه فائدہ ورته نشته، که دغه گناہ پریدي نو دنیاوی څه نقصان ورته نشته، خو بیا هم هغه گناہ کوي۔ لکه مثال په طور دا پرتوک د خپلو ګیټونه چې کم دی ښکته ساتل، دا د شریعت پرو سره چې کم دی حرام دی، د نارینه د پاره چې خپلې پنسې د ګیټونه ښکته ساتي، نو دا یو داسې ګناه ده چې دته دنیاوي څه فایده نشته، که دی دا ګناه پرېږدي د دې ګناه په پرېښودو سره دنیاوي څه نقصان نشته، خو بیا هم دی لګیا د پنسې د ګیټو نه ښکته دي، حالانکه دا حرام دي۔ وی د قیامت په ورځ باندې به چې کوم دی الله پاک داسې سړي ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري، او د زنانو دپاره خپلې پنسې د ګیټو نه ښکته ساتل پکار دي، او زنانه چې کوم دی دغه په نن وخت کې بعضې زنانه د ګیټو نه اوچتې پنسې ساتي، نو په دې سره دا ګناهګاریږي، نو دا یو داسې ګناه ده چې دنیاوي فایده دته شته دی نه، که دی دا ګناه پرېږدي نو دنیاوي نقصان ورته نشته۔ یا مثال په طور دا ګیره خرول دي، چې یو سړی ګیره خري یا چې کم دی د موټي نه کمه چې کم دی کټکۍ، نو د دې دنیاوي څه فایده نشته، داسې سړي ته څوک چې کم دی یو 10 روپۍ او یا 20 روپۍ نه ورکوي، او نه ورته چې کم دی څوک شاباسي ورکوي، دنیاوي هیڅ فایده نشته، او که دی دا ګناه پرېږدي دا ګیره پرېږدي مثال په طور ګیره غټه کي، نو په دې سره دنیاوي نقصان نشته، خو بیا هم موږ لګیا یو هغه ګناه کو۔ یا مثال په طور په دې ودونو کې یا په خادو کې په خوشحالو کې موږ یو ګناه کو، لکه په ولاړه باندې خوراک دی، د شریعت خبره نه کوم، اوس د دنیا خبره کو کنه، مثال په طور په ولاړه باندې څوک خوراک کوي، یا چې کم دی څوک په ولاړه باندې د خوراک کولو انتظام خلکو له کوي، نو دا یو ګناه ده، خو دا داسې ګناه ده چې دنیاوي څه فایده نشته، او که دا ګناه سړی پرېږدي نو دنیاوي څه نقصان یې نشته، خو بیا هم مونږ لګیا یو دغه ګناه چې کم دی مونږ کو۔ یا په غم خادو کې چې کم دی رسمونه رواجونه د شریعت نه خلاف، هغه داسې کارونه دي چې په هغې کې د دنیا څه فایده نشته، د هغې په پرېښودو سره د دنیا څه نقصان نشته، خو بیا هم مونږ لګیا یو هغه ګناه چې کم دی کو۔ نو دا دواړه قسمه ګناهونه چې کم دی پرېښودل پکار دي، که ظاهري طور تا ته د دنیا فایده ښکاري
نو دغه ظاهري طور فایده چې کم دی دا ظاهري فایده د تا ته اسې په نظر باندې راځي دا ستا غلط فهمي ده دا په حقیقت کې چې کم دی فایده نه ده بلکې دا په حقیقت کې نقصان دی د دنیا نقصان هم دی او د آخرت نقصان هم دی او د دغه ګناه په پرېښودو سره که ظاهري طور تا ته د دنیا نقصان ښکاري نو دا ظاهري طور خو تا ته د دنیا نقصان ښکاري بلکې دا په حقیقت کې ستا د دنیا هم فایده ده او د آخرت دی هم ګټه او فایده ده او د دغه ګناهونو وی د الله نه غوښتل پکار دي که یو سړی نشي پرېښودی رشوت نشي پرېښودی مثال په طور سودی کاروبار نشي پرېښودی ناپ تول کې کمی او زیاتې نشي پرېښودی مثال په طور ظاهري طور ده ته نقصان ښکاري نو د الله نه دی دا غواړي د الله نه دی علماء کرام فرمایي چې دی د الله نه بار بار دا دعا غواړي چې الله پاک د دې ګناه نه مې نور بچ کې دا ګناهونه رانه ډېر شو او توبه مې ده د دې ګناه نه چې کوم دی نور ما محفوظ او بچ ساتي نو الله پاک بدله چې کوم دی د بچ کېدو توفیق ورکړي وي او پاتې شو دا دویم قسم ګناه نو دې کې خو د دنیا نه فایده شته او د هغې په پرېښودو کې د دنیا نقصان نشته نو بیا ولې چې کوم دی مونږ او تاسو دا ګناه کوو چې خپلې پینسې نارینه چې کوم دی د ګیټو نه ښکته ساتي زنانه د ګیټو نه بره ساتي یا ولې ما او تا چې کوم دی ګیره خرو د دنیا چې کوم دی پکې څه فایده نشته د هغې په پرېښودو سره د دنیا چې کوم دی څه نقصان نشته بلکې د دغې ګناه په پرېښودو سره د دنیا نقصان څه کوي بلکې د دنیا فایده ده پکې کم سړی چې ګیره خرئ نو خو روزانه به چې کوم دی پیسې ورکوي ګناه هم کوي او دغه ګناه ځان له په پیسو باندې چې کوم دی مونږ اخلو یا په ولاړه باندې خوراک دی مثال په طور نو خرچ هم کو او خرچ چې کوم دی په هغې باندې ځان له ګناه اخلو نو دا ګناه چې کوم دی پرېښودل آسان دي دا دونه ګرانه خبره نه ده خو لږ شان چې کوم دی همت پکار دی چې مونږ دا ګناه پرېږدو اوس زمونږ د بعضې خلکو دا خیال دی چې ګینې دا پینسې د ګیټو نه بره ساتل د نارینه دپاره دا ګینې صرف په مانځه کې ضروري دي او د مانځه نه علاوه ضروري نه دي دا غلط فهمي ده دا غلط سوچ دی او غلط خیال دی بلکې دا پینسې د ګیټو نه بره ساتل په هر وخت کې د ده دپاره چې کوم دی ضروري دي او که دی پینسې چې کوم دی د ګیټو نه ښکته ساتي نو په هر وخت کې د ده دپاره حرام دي که هغه په مانځه کې نو هم د ده دپاره حرام دي که هغه په جومات کې د ده دپاره حرام دي که هغه په بازار کې د ده دپاره د ګیټو نه پینسې ښکته ساتل حرام دي نو د ده دپاره په مانځه کې هم ضروري ده او د مانځه نه علاوه په بازار کې هم ضروري ده چې دی د ګیټو نه پینسې اوچتې وساتي په کور کې هم د ده دپاره ضروري ده د نارینه دپاره چې پینسې د ګیټو نه چې کوم دی اوچتې وساتي زنانه دپاره ضروري ده چې پینسې د ګیټو نه ښکته وساتي او ګیټې پکې پټې وساتي که هغه د مانځه حالت او که د مانځه حالت نه که هغه په کور کې او که د کور نه بهر نو عزتمندو د داسې قسمه ګناهونو نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دی یا یو خیال دا هم انسان ذهن ته راځي چې یاره که زه دا پینسې د ګیټو نه بره ساتمه مثال په طور او په سنت طریقه باندې عمل کومه یا مثال په طور دا ګیره پرېږدمه نو په دې چې کوم دی که پینسې چې کوم دی د ګیټو نه بره ساتم نو په دې باندې زه بد ښکارم زما حسن و جمال پې چې کوم دی دا داغدار کیږي یا ګیره پرېږدم مثال په طور نو زه چې کوم دی په هغې باندې ښایسته نه ښکارم د ښایست دپاره بعضې خلک دا کار کوي او خیال یې دی چې ګینې په دې باندې به سړی ښایسته ښکاري نو دا هم غلط فهمي ده د انسان دپاره شیطان دی چې کوم دی په دوکه کې اچولی دی او په غلط فهمۍ کې اچولی دی
ځکه چې په سنت طریقو کې د انسان دپاره ښایست دی. الله پاک دا نارینه چې کوم دی وی په ګیره باندې ښایسته کړی دی، زنانه چې کوم دی په اوږدو د سر په ویښتو باندې چې کوم دی ښایسته کړې ده. او که په دې طریقو کې چې کوم دی ښایست او حسن نه وي نو الله پاک به چې کوم دی پیغمبرانو ته دا حکم نه کولی، دا به چې کوم دی په شریعت کې دا حکم راغلی نه وي. یعنی که پیغمبران دا په تمامه دنیا کې الله پاک حسین او جمیل پیدا کړي دي، حسن و جمال الله پاک پیغمبرانو له ډېر زیات ورکړو. که په دې ګیره پرې خودو باندې سړی بد ښکارېدی نو الله پاک به پیغمبرانو ته حکم کړی چې تاسو ګیرې مه پرېږدئ، په دې سړی بد صورت ښکاري او بد پې ښکاري. دا حکم به یې کړی پیغمبر علیه السلام ته چې دا پینسې چې کوم دی د ګیټو نه بره مه ساته، په دې باندې سړی بد ښکاري. یا دا طریقه یا دا طریقه، ټولو طریقو باندې که سوچ وکړي نو پیغمبران په تمامه دنیا کې ښایسته خلکو، په تمامه دنیا کې د هر قسم عیب نه پیغمبران چې کوم دی وی پاکو. یو پیغمبر هم چې کوم دی چرته نابینا نه دی راغلی، ټول پیغمبران الله پاک بینا پیدا کړي دي. یو پیغمبر هم چرته په غوږونو باندې کوڼ الله پاک نه دی پیدا کړی. یو پیغمبر هم الله پاک چې کوم دی په لاسو او خپو باندې شل نه دی پیدا کړی. د هر قسم عیب نه الله پاک تمام پیغمبران دا محفوظ او پاک ساتلیو. نو عزتمندو د پیغمبرانو په طریقو کې چې کوم دی ښایست دی او خوبصورتی ده، پکې بدصورتی پکې نشته. زمونږ د انسانانو خیالات چې کوم دی دا کمزوری دي، مونږ په غلط فهمۍ کې پراته یو. شیطان چې کوم دی په دوکه کې اچولی یو، په داسې وړو وړو طریقو سره چې کوم دی مونږه دوکه کوي شیطان، او د هغې په وجه زمونږ نه چې کوم دی داسې ګناهونه کوي چې هغه ګناهونه زمونږ دپاره په دنیا کې هم د نقصان سبب ګرځېږي، هغه ګناهونه په آخرت کې هم زمونږ او ستاسو دپاره د نقصان سبب ګرځېږي. او تاسو ته خو به ووې چې که هر یو څیز دی انسان ته نقصان ورکوي په دنیا کې، نو د دنیا د اشیاء و نقصانات دا چې کوم دی عارضی دي او دا ختمیدونکي دي. او دا ګناه داسې څیز دی چې دا یو انسان ته نقصان رسی نو د دې دا نقصان داسې دی چې دا دائمی نقصان دی، نه ختمیدونکي نقصان دی. انسان په دنیا کې ګناه وکړه نو په دنیا کې هم دته نقصان رسیږي، او دغه نقصان په دنیا کې بیا پاتې شي نو آخرت ته پاتې شي، په آخرت کې هم د دا ګناه دته چې کوم دی نقصان رسی. او انسان په ځان باندې پوهه نه دی، د شیطان په دوکو کې چې کوم دی پروت دی. نو عزتمندو د هر قسم ګناه نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دی. په دې وړو وړو خبرو باندې چې کوم دی سوچ پکار دی چې یاره دا طریقه د سنت طریقې نه چې کوم دی خلاف ده نو دا پرېږده، په سنت طریقه باندې چې کوم دی روان شه. د سنت طریقې خلاف ولې کې لکه جمعات ته راځې مثال په طور نو خیخ په رادن کول چې کوم دی دا سنت طریقه ده. ته ولې ګس خبره مخکې کې په دې کې تا ته د دنیا فایده څه ده، یا د دې په نه کولو کې تا ته د دنیا نقصان څه دی؟ حالانکه سړی ته وړه خبره ښکاري خو د آخرت نقصان چې کوم دی ډیر دی. که موږ او تاسو سوچ وکړو په هر سنت طریقه کې چې کوم دی د دنیا فایدې هم دی او د آخرت فایدې هم دی. هر سنت طریقې پرې ښودلو سره چې کوم دی د دنیا نقصانات هم دي، خو ظاهري طور خو موږ ته د دنیا نقصان نه ښکاري او د آخرت نقصانات پکې هم ډیر دي. عزتمندو په دې باندې چې کوم دی سوچ پکار دی چې موږ او تاسو د 40 غنټې زندگی تیرو نو آیا په دې کې زموږ نه کم کم ګناهونه کیږي؟ غټ ګناهونه را نه کیږي، واړه ګناهونه را نه کیږي. د دنیا نقصان او فایدې څونه دي، د آخرت نقصان او فایدې څومره دي چې زموږ نه کم کارونه کیږي. په دې باندې چې کوم دی سوچ پکار دی. یو مسلمان به په دې باندې چې کوم دی سوچ کوي، په دې باندې به عمل کوي چې زمانه داسې کار او نشي چې هغه د دنیا نقصان هم وي
د آخرت نقصان هم وي، بلکې انسان به دا سوچ کوي چې دې کې د زما د دنیا فایده هم ما ته را ورسي او ما ته د آخرت فایده هم را ورسي. که یو کار کې مثال په طور د دنیا فایده ده خو د آخرت پکې نقصان دی، نو د هغې کار نه هم چې کوم دی ځان ساتل پکار دي. د الله او د الله د رسول د حکم نه خلاف وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو نه خلاف وي، چې د هغې کارونو نه مونږ چې کوم دی ځان وساتو. انشاءالله زمونږ و ستاسو به دنیا هم ښایسته او آخرت به هم زمونږ و ستاسو ښایسته. الله پاک دې مونږ او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم